طالبانو د سولې په اړه ټول رازونه ښکاره کړل. څوک سوله کې خنډ جوړوي؟ سلام دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. طالبانو د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي د سولې تړون کې دوی نه بلکې د امریکا او افغانستان حکومت ترمنځ د نظر اختلاف ځنډ راوستی دی. مایک پامپیو ازبکستان ته د خپل سفر په جریان کې پرون وویل چې له طالبانو سره موافقه نږدې وه، خو طالبانو د تاوتریخوالي کمولو لپاره اراده یا ظرفیت نه درلود. اوس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې ویلي چې د سولې پروسه د ټرمپ ټویټ او د کابل او امریکا اختلافاتو ځنډولې ده. ښاغلی پامپیو د خپل بام واوره زموږ په بام مه راچوه، زموږ دریځ اصلي دی او موږ د مقابل لوري په څیر متزلزل نه یو. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد 3 ورځې مخکې په کابل کې وویل چې هغه طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. امریکا او طالبان سولې ته د رسیدو لپاره له 1 کال راهیسې خبرې کوي او تر دې دمه د دواړو لورو ترمنځ 11 پړاوه مذاکرات شوي دي.